سلامونه. هیکینګ څه شی ده؟ هیکینګ د چی لپاره استعمالیږي؟ آیا هیکینګ تنها یوازې مثبتو اعمالو لپاره استعمالیږي که نه منفي هم لري؟ آیا تاسو پوهیږئ چې د اپل شرکت مؤسس هم یو وخت په هیکینګ کې ملوث و، یعنې دا عمل یې ترسره کاوه؟ هیکینګ چی لپاره وکارول سوه؟ چا وکاروله دا اصطلاح؟ هیکینګ په کله چې کمپیوټر ایجاد سو، رامنځته سو، اختراع سو، د کمپیوټر له راڅرګندېدو سره دا اصطلاح پیدا سوه. دا اصطلاح به دوی د ښه کولو لپاره استعمالوله. خپله هیکینګ چی ته ویل کېږي؟ هیکینګ د یو فرد یا د یوې ډلې لخوا نه یو کمپیوټر ته یا ډیجیټل سیسټمونو ته د ننوتلو یا نفوذ کولو لپاره کارول کېږي چې دې ته موږ تاسې هیکینګ وایو. هیکینګ موږ تاسو ویلې چې په کله را ایجاد سو، د کمپیوټرونو له څرګندېدو سره کمپیوټرونو باره کې موږ تاسو معلومات سره شریک کړي وو چې 1940 نه دوی هغه اولین نسل د کمپیوټر شروع سو، بیا کره کره پسې نسلونو تر نسلونو پورې. په 1980 کال کې اولین وار چې کله دغه اصطلاح د هیکینګ را ایجاد سوله، هغه د کمپیوټر له څرګندېدو نه وروسته د MIT په نامه باندې چې ماساچوسټس انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي، دوی یو هغه د په امریکا کې په دې ایالت د ماساچوسټس کې یو انسټیټیوټ د ټیکنالوژي دې کې یوه ډله را ایجاد سوه. دې ډلې به څه کول؟ د دریم نسل د کمپیوټرونو لکه کامپاک او IBM او ډیل او وخت کې وو، دوی کې به چې کومې هغه پیدا سوې اشتباهګانې به پیدا سوې، ایررز به پیدا کړي. د دغو د ریکوري او د له منځه وړلو لپاره دوی د هیک کلمه یعنې هیک جوړولو لپاره اول وار وکارېده په 1980 کال کې. او هیکر به چا ته ویل؟ هیکر به هغه کس ته ویل چې هغوی به سیسټمونو باندې کار کوي تر څو سیسټمونه بیرته جوړ شي. تر دغه نه وروسته په 1970 کال کې 1970 لسیزه کې یعنې 1971 نیولې تر 80 پورې، په 1970 کې د فریکینګ په نامه باندې یوه بله ډله پیدا سوه چې دوی به څه کول؟ د AT&T د یو امریکایي مخابراتي شرکت و. په دې وخت کې دې ډلې څه کول چې دوی به د بلو باکس په نامه باندې بلو باکس په نامه خدمات وړاندې کړل چې دغه د AT&T کمپنۍ مخابراتي خدمات ته دوی لاسرسی پیدا کولی شو. له هغوی نه به لکه نن سبا چې موږ تاسو سیم باکسینګ ورته وایو یا ګیټوي ورته وایو، په هغه وخت کې به دوی دا کار یې هغه کوو چې د اپل شرکت مؤسس سټیو ووزنایک په نامه باندې کس هم یو وخت په همدې هغه کې ملوث و، په همدې هاکینګ کې، چې منفي عمل یا منفي جنبې د هاکینګ چې کله شروع سو 1970 لسیزو کې شروع سو. دغه نه مخکې منفي عمل نه درلود، د اصلاح د کمپیوټر او د پروګرامونو لپاره کارول کېده. تر هغه نه وروسته د کمپیوټرو هاکینګ کله را زیات شول؟ په 1980 کال کې کله چې کمپیوټرونو څلورم نسل را ایجاد سو او کمپیوټرونو دفترونو ته یا کورونو ته انتقال شروع سو او شبکې سره وصل شول، په 1980 کال کې هاکینګ بیخي زیات سو. بیا د امریکې حکومت څه وکړه؟ USA یو هغه اعلان کړ، یو قانون یې جوړ کړ، هغه ته به یې ویلې چې کمپیوټر fraud and abuse act. دا یې کله را یې جوړ کړ؟ په 1980 کال کې. دا بیخي جرم یعنې جرم تلقي سو، یعنې که هر څوک په دې باندې ګیر سو هغه وخت کې به یې سزا درلودله او پوښتنه به ورنه کېدله. له هغه نه وروسته په 1990 کال کې د هاکینګو هغه چې کله شبکې او نیټورکونو ته ننوت، استعمال یې بیخي ډېر زیات سو چې تر ټولو مشهور هاکر په وخت کې د کیوین میټریک په نامه کس و چې دا بیا په 1990 کال کې FBI لخوا نه دا ونیول سو. FBI خو موږ تاسو پېژنو چې فیډرل بیورو انویسټیګیشن د امریکا یوه اداره ده. له دا سلسله د هاکینګ روانه وه، هم منفي تاثیرات درلودل، یعنې منفي ګټې ورنه اخیستلې، هم مثبت لپاره کمپنۍ کارول. ولې دا اصطلاح چې کله حکومتونو په ده باندې پابندیانې زیاتې کړې، چې کله 2000 کال ته موږ تاسې راورسېدو،
په 2000 کال کې د هک او د هکټویزم سایبري جنگ شروع شو. سایبري جنگ او د هکټویزم ورته وایي هکټویزم دا اصطلاحات زیات شول. نو په دغه په 2000 کال نه را په دې خوا یوه ډله شو په نامه د انانیموس یعنی ناپېژندل شوی. دې ډلې به څه کول؟ دې به مختلفو ارګنایزیشنونو ویب سایټونه او سیستمونه هک کول او ویب سایټونه به یې ډاون کول او بانکي خدماتو هغه د پلیټفارمونو ته به ننوتل. دا هغه سلسله روانه وه. تر هغه نه وروسته دا سلسله را روانه ده، دا اوسه پورې درېدلې نه ده. مخکې به چې کوم حکومتونو د دې فعالیتونو مخنیوی کوو، همغه حکومتونو خپله هم په دې کې دخالت شروع کړ، خپله هم هاکینګ شروع کړ او مخصوصې ډلې ورته جوړې کړې دې لپاره تر څو هغه خپل اهداف پرې ترلاسه کړي. ځکه هر شي ته یو ضرورت پېښېدلی چې دا خپل یو ضرورت. اوس موږ تاسې راځو چې هاکینګ لپاره کوم کسان هاکینګ کوي او په کومو کټګوریو باندې دا کسان تقسیم شوي دي. موږ تاسو اوس په دې باندې خبرې کوو چې کوم کسان هاکینګ کوي او دا په کومو کټګوریو تقسیم شوي دي. اول ته یې وایي وایټ هیټ هکرز. څه معنی؟ د سپینې خولۍ والا هکران. دا هکران دي چې اوس هم شتون لري او دوی د سیستمونو د امنیتي تدابیرو بیاکتنه کوي او د خپلو کوډونو له لارې نه ګوري چې دا سیستم څومره سکیورټي لري، آیا سکیورټي د تضمین او د اعتبار وړ ده که نه، بعضو تدابیر نور ورته ونیول شي. نو دا د اصلاحي هاکینګ لپاره کارول کېږي او په ډېرو جګو معاشونو باندې کمپنیګانې اوس هم دا خلک استخداموي او ګټه ورنه اخلي. دویم ته یې وایي بلیک هیټ. بلیک هیټ هکرز. دا هغه هکران دي چې په خپل سر باندې د منفي اغراضو لپاره د سوء استفاده یا ناوړه ګټه اخیستنې لپاره ننوځي او د چا له طرف نه ګمارل شوي نه دي. د خپلو شخصي اهدافو لپاره فعالیتونه ترسره کوي، په مقابل کې کوم مقاصد چې دوی لري هغه ترلاسه کوي. دریم ته یې وایي ګرې هیټ هکرز. یعنی د خړې خولۍ والا هکران. دا هغه هکران دي چې هم منفي هغه کوي، د حالتونه څېړي، هم مثبت څېړي، هم خپل شخصي اغراض ترلاسه کوي، هم کله کله داسې کېږي چې د مشورتي حالت لپاره هم دوی کله کله د پیسو په مقابل کې هم هغه کوي او ارګنایزیشنونو سره کله کله کومک کوي. دا یې دواړو د سپینې خولۍ او د تورې خولۍ ترمنځ د هغه لري قرار لري. اوس راځو دې ته چې د هکرانو کټګوري خو مو پېژندله. اوس په دې باندې خبرې کوو چې کوم ټولز یا کومې آلې دوی استعمالوي چې د هغه پر مټ باندې دوی هاکینګ کوي. هاکینګ له دوو طریقو نه کار اخلي. یو ته وایي بروټ فورس هاکینګ او بل ته وایي فیشنګ. د دریو کټګوریانو خولیو اشخاصو پېژندل نه وروسته اوس راځو چې کوم آلات دوی استعمالوي چې دوی هاکینګ پرې ترسره کوي. آلات یې څه شی دي؟ یعنې ابزار کوم ټولز استعمالوي؟ دوه شی دوی استعمالوي. یو میلویر ده. میلویر خو موږ تاسو پېژندلی اوسي، وایرس ده په دې کې، ورمز دي، ټروجان ده، سپایویر ده. دا استعمالوي. دویم دوی هغه کوي فیشنګ کوي. فیشنګ د ایمیل له لارې نه نورو خلکو ته هغه کوي تر څو د تا پاسورډ پیدا کړي. دوی له فیشنګ نه کار اخلي یا میلویر نه کار اخلي. په دغه طریقه باندې دغه دوی آلې دي او تا نه هغه پرې ترلاسه کوي، معلومات پرې ترلاسه کوي. میتود کوم میتودونه دوی کاروي؟ دوی عموما دوه طریقې استعمالوي.
یو ته وایي بروت فورس هیکینګ. په دې طریقه کې عموما دوی څه کوي، مخکې له دې نه چې د تا ایمیل دوی ټارګټ کړي، هغه ایمیل سره بعضې ډاټاګزي سافټویرونه دوی مخکې ورته هغه کوي، ډلیوري کوي یې، مخکې ورته وړاندې کوي چې کیدای شي دا کسټمر له دغه نه ګټه واخلي، تر څو چې یوه هفته یا 2-3 ورځې وروسته بیا موږ ته معلومات وشي چې ده استعمال کړی که نه. کله چې یو یوزر هغه ملوث سافټویر استعمال کړي، له هغه نه وروسته بیا دوی څه کوي، د بروت فورس هیکینګ په نامه باندې دا میتود چې دوی کاروي، دوی څه کوي، د نوم نه په استفادې سره او د پاسورډ د ډومین ته کتو سره دوی بعضې الګوریتمونه ځان سره د ریاضي فورمولونو له حسابه معلوموي چې هغه دوی ځان یو تقریبي حالت ته نږدې کوي چې ممکن د تا نوم سره دغه هغه جوړېږي، کیدای شي پاسورډ دا شی وي. نو دوی ډېر زیات میتودونه استعمالوي، ډېر زیات پاسورډونه استعمالوي، کیدای شي چې هغه تقریبي حالت ته نږدې شي، که بیا بیخي 100% ورنږدې هم نه شي، بیا دوی څه کوي، د کوډینګ له لارې نه دغه پاسورډ په ماتوي او ورننوځي. دویمه طریقه یې څه ده؟ دویمه طریقه یې د SQL انجکشن په نامه ده. انجکشن SQL انجکشن وای SQL خپل سټرکچر کیوري لنګویج ده چې د سافټویر پروګرامینګ یو ډول ده. که چیرته له دغه طریقې نه دی کامیاب نشي، بریالی نشي، او د تا ایمیل یا تا شخصیت یا تا هغه ډومین د ورک چې دغه دته مهم وي، بیا هغه خامخا د SQL انجکشن کې د SQL د کوډونو لارې نه تزریق کوي، بعضې پارازمیټرونه دي، بعضې شیونه دي، هغه کوي، تا ته وړاندې کوي، له هغه نه بیرته تا معلومات اخلي او دوی هغه کوي، خپل هغه ته مقصد ته پکې کامیابیږي. راتلونکی څه ده؟ د هاکینګ راتلونکی. موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې مخکې هغه حکومتونو چې د دې عمل مخنیوی به یې کوو، هغه حکومتونه اوس په هیکټویزم کې، په سایبري جنګ کې خپله ننوتلي دي. مثلا کله چې د چټ جی پي ټي خدمت لانچ شو، په تازه وختونو کې 3 میاشتې مخکې د چین لخوا نه د هغه خدمت هم لانچ شو، د ډیپسیک په نامه باندې. کله چې دا لانچ شو، په یوه ورځ باندې 600 میلیارد ډالر د امریکې یو شرکت تاوان وکړ. دا خپله سایبري جنګ ده. مخکې به خلکو جنګونه په تورو په هغه باندې کول، اوس اقتصادي جنګ په سایبري جنګ باندې بدل شوی ده. نو موږ تاسو ویلې چې دوی له بروت فورس نه کار اخیسته او له SQL نه کار اخیسته. ولې دا چارې سره اوس وخت کې AI هم هغه شوی، اضافه شوی ده. یعنې دا چارې اوس AI نور هم اسانه کړي دي، او غټ ارګنایزیشنونه دي چې اوس په هاکینګ کې عملاً دوی ملوث دي او کوي، هم د خپل بزنس انټلیجنس ترلاسه کولو لپاره او هم د خپلو کسټمر د کنوینس کولو لپاره بعضې داسې کارونه کوي چې هغوی خامخا ځان سره یو رقم وتړي. موږ تاسو د دې طریقو نه یا د دې حادثاتو نه د مخنیوي لارې چارې باید موږ تاسو څه ولرو. مخنیوي لارې دا دي چې موږ تاسو باید 2FA په نامه باندې 2FA دا یو سټیپ ده، یعنی 2 فیکټور اتنټیکیشن. موږ تاسو که پاسورډ ورکوو، عموما په ایمیلونو کې موږ تاسو ته وایي چې 2 سټیپ اتنټیکیشن که ضرورت وي، نو هغه تاسو دغه ځای نه فعاله کولی شئ. هغه داسې یو هغه وي میتود ده چې کله مثلا ته یو پاسورډ دلته ورکوې، دویم پاسورډ ته ایمیل بل ایمیل ته ورځي چې هغه ته بیک اپ ایمیل وایي یا مثلا الټرنیټیو ایمیل وایي. نو دا هغه هلته هم ورته هغه کېږي چې مثلا له دغه آی پي ادرس نه یا دغه ډومین نه دغه یوزر ننوځي، د ننوتلو په حالت کې ده. که چېرته ته یې اکسپټ کړه، که ته نه یې، بیا موږ ته خبر راکړه. دا ډېر مهم ده. دویم موږ تاسو څه کوو چې اپډیټ پاسورډونه باید موږ تاسو ډېر زیات هغه کوو، اپډیټ کو چې ډېر وخت کې وځي، هغه خپله اسانه کېږي هکرانو ته. دریم باید موږ تاسو ډېر قوي انټي وایرس چې هغه منل شوي مرجع نه وي، انټي وایرس ولرو تر څو د ملویرو وایرسونو او د ټروجنو دغه مخنیوی پې وشي. څلورم موږ تاسو باید له ناپېژاندو فایلونو نه unknown files باید موږ تاسو نه کلیک کړو نه انسټال کړو، ځکه همدغه لارې چارې د دوی بیا دې حالت ته پرې رسېږي. څلورم باید موږ تاسو خپل د معلوماتو نه بیک اپ ضرور واخلو، ځکه که ان کیس دا معلومات لیک هم شي، موږ تاسو باید د خپلو معلوماتو نه یو بیک اپ په لاس کې ولرو. دا و د نن ورځې معلومات. که په دې هکله تاسو کوم نظر لرئ، کولی شئ د کمنټ لارې نه موږ سره
شریکې. ډېره مننه.